ژوندون به مې تر څو د انتظاره غېږه کې مري او سورلال د بدخشان نور د خامار غېږه کې مري و بلبل کډه تړلې ده او بوړاله غمه مړ دی او خبر شوم نارنج ګل د ننګرهار غېږه کې مري او د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګۍ سلګۍ جانان مې د ریبار غېږه کې مري د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګۍ سلګۍ جانان مې د ریبار غېږه کې مري او هغه ته هم په تنګي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل دیار او د خپل یار غېږه کې مري وای منګه نظم دی وای منګه د کار سړی تلی شو د نظر په تلا منګه د کار سړی تلی شو د نظر په چلا تلا لکه زرګر جان کړي له خاورو نه سر زر په تلا او ګل شه هغه لاس خو عمرونه یې تر ګله مشه له یاده ووځه د مرګ په کار هېڅکله مشه او موږ د ازغو مخو کې پسې کړې په خپلو لاسو د انتظار غېږه کې ناست پر غځېدلو لاسو او ویشتونکي کاڼې مو پراته دي په هر بل لمن کې یو ګوندې لا واچوي سپرلی چېرته یو بل لمن کې هغه لیمه هغه تندي هغه احساس ښکلوم لکه اسود په دواړه لاسه هغه لاس ښکلوم چا چې انار او سنځر ګل او نارنج ګل ایښي چا چې د دغه خار یو وخته پر بل ایښي که د الفت او رښتین هسې د منلو وړ دي د دې خار بیا بادول هم د ستایلو وړ دي د اکبر خان او ایوب خان شهاب الدین خارا د ارواخان علامات سید جمال الدین خارا وقت تل موږ د چپ شلاس په خوله ایښی دی وخت تل موږ د چپ شلاس په خوله ایښی دی او د صبر زغم کاڼې موده پرته په زړه ایښی دی موږ د وخت هرې ډپې ته یې قربان کړی دی هر یو سپرلي ته مو د وینو پیراغان کړی دی وخت هم زموږ په لټون سر زموږ په تنه وړا دی او دا دومره تن زموږ د ولو په سینه وړا دی او زه نور د وخت دا درانده پلونه ګرځولی نه شم نور په اوږو پردي آسونه دنګولی نه شم وای دا ځلیدونکي ستوري نور زما له تاره وځي دا ځلیدونکي ستوري نور زما له تاره وځي او یو سندرغاړی دومره ډېر شول چې له شماره وځي د خپل تصویر او د ضمیر په خرڅولو لګیا دي او بعضې خویند د ملا د تیر په خرڅولو لګیا دي او دیموکراسي موږ ته څو ډلې راډیوګانې راغلې لړلې ګوډې یې په زهرو کې ارزانه راکړې